توبه دا راشو تاسو تو سلالې را یاد شو دا خلک هفته مخکې قصابانو ته ووایي یو عمره خطا دې راشه ماله ګډه لال کو بل را خطا دې راشه ماله غواله لکول داسې د مړو مال دې څه ما چې دې مخکو سره خبره کړې دې څه به څه کوو دا خره چې دې سترګې مې را پټې کړې لکه ګنګا قصاب خو هغه دی ناست دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی ګنګا په خیر وروره څنګه خیر دی مونږ خو دا پسې بډ هلته ګرځېدو بازار کې او ته دلته راغلي ولې را پسې ګرځې تاسو ته څوک وایي چې تاسو ما دې ورځو کې تاسو ما پسې ګرځې د خدای مسلمانه مونږ خو دونه وګرځېدو قصاب هم پیدا کړو خلکو راته وایي ګنګا قصاب ډېر تکړه دی ما چې یو ګر نه ډال کړي مړه دا ګډ چیرې خو چېرته په خپل حاله نه وې سړی نو د دې ته ما پسې راځي ما ته چېرته اوښ یادوه سنډا راته یادوه میغه راته یادوه زه خو ګنګا قصاب یم ولې تا ته زما پته نه لګي په 15 منټو کې دله زه چې کومه دي اوښ نه سرمن وکاږم پاکوم یې مکمل ګټ پکې ما ته څه شی دی خوځګار نه یم ښه په ما باندې رش ډېر دی چې ته بل څوک ولې وګوره زه خو به بل څوک هم وګورم خو چې ته دونه تیز یې نو ته خو به په 2 منټه کې د ګډ نه سرمن وباسې مړه دا 2 منټه مونږ له راکړه مړه چې دونه تیز یې بس یو 2 منټه مونږ له راکړه دا 2 منټه اوس هم تا ډېر یاد کړل د 2 منټو څاروي زما غوا ده یا غویې دی ګټ ته چې زه داسې وګورم نو سرمن به تېوځي خو ټیم را سره نشته السلام علیکم وعلیکم السلام ګنګا قصابه څنګه نه دی بل هم راغی په خیر په خیر موږ د پسې بازار کې ګرځو او ته دلته پټو کې ناست یې نو پټو ته به راتښتېدم نو ګوره انسان چې قرباني کوي هغه له دا پکار دا چې مخکې نه قصاب ته ووایي نو دغلته خو وګوره ما څوک په مې داسې بوځي څوک په مې ما ته مخکې خلکو ویلي دي وروره دا ځکه خو زه دلته رالم دا اعدام راغلی وي ما له ګډه لال کا نو دا ستاسو انصاف دی او که داسې راسه کوې چې د مازدیګر د مانځه نه بعد یې د لال کړمه نو بیا به څنګه وي تاسو څه وایې ما خو اوښ راوستی دی ابه لالول غواړي د اوښانو اډر مال را روان دي د اوښانو او چیلې لالومو ګډه لالومو ټیک دا ګډ دی خو لاول دله زه راغلی ما لاول ګوره زما حق دی ته به له 2000 روپۍ ورکې او زه له 15000 روپۍ ورکوم ته خو لیونې پاسه لکه پاسه پاسه مې ایله مه جوړوې پاسه 2000 روپۍ او 15000 روپۍ په 2000 روپۍ خو زه چرګ هم نه لالوم زه دا د میخې نن سبا 6000 له موتلې سیزن ته وګوره 2000 روپۍ اټې پاسه ښځه دا خبرې پرېږده مړه زه به دله 8000 روپۍ درکړم ځه چې ته خوشحاله یې زه به دا ګډ 10,000 درکړم زه به له 15000 درکړم زه به 20,000 درکړم زه به له 15000 ورکړم زه به 10000 درکړم زه به له 15000 ورکړم زه به له 40,000 ورکړم زه به له 15000 زه ورکړم به له 50,000 ورکړم دا څه لیونی دی ولې شالکه زه ګنګا قصاب یم ولې زه په ګنګا مشهور یم ته د دې نه خبر نه زه یو غیرتي سړی یم او دغونه بې پښتو کار زه کولی نه شم چې تاسو اوس روان شم ځکه چې حق د ده دی دې ړومبې راغلی دی اعلان کې ستا کیس لږ غټ دی اوښه لالول دی دغه ګډ هېڅ خبره نه ده په سپېړ هم تېسې وکاږم خو تاسو زه نه ځم همداسې ځم زه چې ځو ګډ کم ځای دی راځه راځه که راځه راځه الله یې د سره خو کړي ځه اوس ګرځه بل قصاب پسې ګرځه خدای دې بیخ د لالچي وباسه چې څوک 100 روپۍ زیاتې درکوي هغه سره ځئ نه چې اوس په چاړه زه دلته ووایم که نه نو ته به مې اخیا سړی په چاړو نه نه خیر نو خو همدا قرنګي داړه به دله پوخ کي هلکه د لالچ خبره دی کې نه ده د پیسو خبره هم نه ده خو دا سړی مخکې راغلی ته ځان نه بل سړی وګوره که نه یاره خیر دی بس راځه راځه او ګورې دا خبره راته کوم په اوښ دلته بل څوک نه پوهېږي بغیر د ګنګا نه ګورې بیا به د خپل ځان په خپله ذمهوار یې که زه در نه راځم نو ځکه خو تا پسې رابلو که نه وروسته به د لالټ کې راځه بیا دا خبرې مه کوه ما سره سمه خو داسې شهردام کې راڅه خبرې کوه ځه ورک شه مله زه به بل راولم ځه ځه خپل کار کوه ځه راځه پرده ده پرده ده ما ته کارونه هم لږ زیات دي خیر دی ګډ دالته ولاړ دی که نه او چې ته خواس هم تیز دی او او چې دا علالې که نه نو ما به درله چای پخ کړي ښه چای زه پخوم دا ته خو ما له ډېر زیات ټیم راکړې چې ته چای پخې دا لالې ده ته څه وې تا به پتیله کې له اوبه نه راغښتې په سلنډر به دې له ایښي نه چې ما به ترې له سرمن ایستي شابس ګنګا قصاب خو منې که نه یاره بس ما ته پته ده دا خو زما ریکارډ دی صحیح ده دا خو ته زما بېعزتي کوې چې ته زه چای پخوم تا به دا لال کړې ته خو ما له ډېر زیات ټیم راکړې ها زه صحیح ده بس هسې به ته خو تیز خال داسې کار دی ګنګا زه یم په ما خو راش ډېر زیات دی که نه سیزن هم دی دا چای مه پخوه ټیم راسه نشته نه مېلمه که نه چای خو به خامخا یو کپ به راسس کې که نه ښه ځه زه لاړم زه ته کار ټیک که ځه ها او اوس ګټ کومه دی چې بس چټ پټ یې ولالال کومه چې ځان کې اوسګاروم
یا لکه اچې خو تیاره ده اګر دې حلال که څنګه چل دی څنګه دی لال که پلاره ولې نو دا تا ګډ روسې که جیکی چن دی اخو هغه دالان کې داسې کراټې کوي پلار اوس پرې به موږ نه غاښونه ایستي وو